د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه خبرې د کورونا طالبانو اوربند او روژې باره کې څه وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکي میاشتې په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو او ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکړه او په خپل پیغام کې پر وسله والو طالبانو یو ځل بیا غږ کړی چې د افغانانو له غوښتنې سره سم دی د روژې په میاشت کې سوله او اوربند وکړي او له افغان وژنې د لاس واخلي. نوموړي هم دا راز پر خلکو غږ کړی چې خپل عبادتونه د له هغو سپارښتنو سره سم ترسره کړي چې دیني عالمانو او د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس په اړه کړي دي. ښاغلي غني ډاډ څرګند کړی دی چې که خلک بې پروایي ونه کړي نو د کورونا وایرس دا وبا به هم تېره شي. ولسمشر وویل زموږ پوخ باور دی چې له هرې سختۍ وروسته اساني په مخ کې ده. دا وبا به هم بالاخره تېره شي خو لکه څنګه چې د عقل او ایمان تقاضا ده د تدبیر لمن به نه پرېږدو او د هېواد د هر اوسېدونکي کوښښ باید دا وي چې هېڅ بې احتیاطي ونه کړي. په هر حال دا سوم ځل دی چې ولسمشر محمد اشرف غني له وسله والو طالبانو د اوربند غوښتنه کوي خو طالبان بیا وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په هوکړه کې هېڅ داسې څه نشته چې له افغان دولت سره د خپله جګړه ودروي او یا دې هم کمه کړي. دوی وایي اوربند د دوی په تاوان او د مقابل لوري په ګټه دی او دوی اوربند ته حاضر نه دي. د یادولو ده چې په وروستیو ورځو کې جګړې خورا زور اخیستی. په هر حال موږ وایو که دې میاشتو او ورځو کې نه کېږي حد اقل د دې سپېڅلې میاشتې د تقدس په خاطر دی د جګړې ښکېلې خواوې اوربند وکړي. له یو اړخه د کورونا وایرس د جدي ویرې خطرناکه او ژوند اخیستونکې څپه خپره کړې، له بل اړخه فقر او لوږه اوج ته رسېدلې. د خلکو په دسترخوانونو وچه مړۍ ډوډۍ نه پیدا کېږي خو په وینو لړلې بې شمېره جسدونه د وطن په هره ټوټه کې کورونو ته ننوځي او په تور سرو قیامت وي. جنازې دي او چغې دي په دې ولس رحم وکړئ. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. ترڅنګ تاسو ته د روژې مبارکي میاشتې د رارسېدو له کبله هم مبارکي وایو. دا وه د روژې مبارکي میاشتې په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غني د پیغام په هکله زموږ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.